دویم نقصان مؤمنانو د دې معصیت او ګناه دا دی چې دا سړی د دعا د استجابت نه محرومیږي. هغه څوک چې په لاس زنا کوي د پیسو په واسطه، د سترګو زنا کوي د پیسو په واسطه، د غوږونو زنا کوي، دغه انسانانو دعاګانې الله رب العزت نه قبلوي. دعا د هغه چا قبليږي چې هغه پاک وي مؤمنان. الله د هغه چا आवाज اوري چې لک خو د الله یې منلی وي کنه، د الله سره خو تعلق وي، ځان د شیطان په رنگ باندې نه رنگ کړي. د دې خلکو आवाजونه الله رب العزت اوري. دا حدیث د عثمان ابن العاص الثقفي رضی الله تعالی عنہ کی راضی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي باسناد صحیح: تفتح ابواب السماء، وای هر شپه چې ده نصف الليل چې نمایي ته چې شپه ورسیږي د اسمان ټولې دروازې کولاوي شي. پناه د منادن، یو आवाज کوونکی आवाज وکي. الله رزت خپل سما او دنیا ته راضي په بل حدیث کې راضي. او یو आवाज کوي، یو درې आवाजونه کوي. اولنې आवाज دا د مؤمنانو: فهل من داع فاستجاب له. څوک دعا غوښتون کې شته دی چې زی دعا قبول کړم. نصف الليل نه بعد یو سړی را پڅېدلی دی او الله ته زاری کوي او فریاد کوي، د هر چا دعا قبلي د आवाज کوي. او هل من سائل فيعطى، څوک سوالګر شته چې ما نه څه غواړي چې ورې کوم. هل من مکروب فيفرج عنه، څوک غمزده شته چې مصیبت پر راغله، بیماری پر راغله، یو مشکل او تکلیف کې ګر شوی دی چې زیاده تکلیف او مشکل ختم کم. رسول الله فرمایي: فلا يبقى مسلم يدعو بدعوه الا استجاب الله. وإن پاتې کېږي یو مسلمان د مسلمانانو نه چې دعا غواړي مگر الله رب العزت د دې انسان دعا قبلوي. الا زانیه تسعى بفرجها او عشارا، مگر هغه چا دعا نه قبليږي چې یو سړی د زنا په واسطه باندې پیسې پیدا کړي. لکه نن سبا انټرنیټي شبکات ټول د دې لپاره دي. یو زنانه د دې شبکې شاته کینی، د بدن یو اندام غړی خي او د خلکو نه به پیسې پیدا کړي. هغه ته بیلنس رواني، هغه ته پیسې رواني. ته چې څومره د هغې رویت کې یوه ګنټه یې ګورې، نیمه ګنټه یې ګورې، 10 منټه یې ګورې، ستا د پیسو نه هغې د پیسې ور روانې. په دې وسایلو کې نن سبا میلیونونه پیسې چې پیدا کېږي هغه په دې وسیله باندې پیدا کېږي. په دنیا کې لوی تجارت چې نن روان دی د کافرو د یهودو، هغه تجارت الاباحیت دی، د دې فاحشه او د بهایي تجارت چې هر ورځ نوې فاحشه او نوې بهایي دې ته راوباسي چې پیسې هم حاصلې کړي او زمونږ د ځوانانو د ټولنې ایمانی سویه کته بوځي. هر ورځ د دې لپاره خواري شروع ده، محنت شروع ده. هر هغه څوک چې مؤمنانو دا کار کوي، پیسې ورکوي او پیسې په دې باندې پیدا کوي، د دې خلکو دعاګانې الله رب العزت نه قبلوي.